سلامونه ګرانو کتونکو ښه راغلاست. د پروګرام لیکنې بنسټونو درویشتم لیکچر درس ته راځو نن ورځ د اپریټرز پاتې ډولونه وایو او د اساینمنټ اپریټر په هکله باندې خبرې کوو. نو سی ام ډي لیکو، د هغې څخه وروسته کوډ ډاټ لیکو تر څو وکولی شو چې ویژوال سټوډیو کوډ ته همدغه ډایرکټري همدغه پت وپېژنو. اوس راځو لکه څرنګه چې موږ تاسو مخکې د لاجیکل اپریټرز په هکله باندې خبرې وکولې، نن ورځ د اساینمنټ اپریټر په هکله باندې خبرې کوو. او هیره مو نه وي چې دا اپریټر زموږ سره د اپریټرز په هغه کې آخري برخه ده، یو بیټ وایز اپریټرز پاتې کیږي چې هغه به انشاءالله بیا په کلاس کې په حضوري بڼه باندې وایو او نشو کولی چې په کمپیوټر کې د هغه د کار کول طریقه په صحیح شکل سره تشریح کړو، تر څو مخکې د هغې څخه موږ تاسو اړتیا لرو تر څو د ډي ایل ډي او د یو څه نورو کنسپټونو په هکله باندې پوه شو، تر څو د بیټ وایز اپریټرز په هکله باندې صحیح پوه شو. نو د اپریټرز د فصل آخري درس ته نن ورځ اساینمنټ اپریټر او د هغې څخه وروسته د انسټرکشن په هکله باندې هم موږ تاسو خبرې کړي دي او د انسټرکشن هم یو درس پاتې دی یا دوه درس، هغه هم خلاصوو. نو دې سره به موږ تاسو د پروګرام لیکنې بنسټونو د کتاب څلورمه برخه هم انشاءالله په همدې هفته کې خلاصه شي. نو راځو اساینمنټ اپریټر چې ده صرف په یو مساوي سره ښکاره کیږي، دا د موږ سره اساینمنټ اپریټر ده. نو دا اپریټر معمولا داسې خاصیت لري چې چپ طرف ته به یې همیشه دپاره یو وریبل نوم اوسیږي. مثلا زه وایم انټیجر ایکس، اوس به لیکم چې ایکس مساوي کیږي په چی سره، چپ طرف ته به یې دغې مساوي د اپریټر دی، دغې اپریټر دی همیشه دپاره باید وریبل اوسیږي. هیڅ وخت هم چپ طرف ته کانسټانټ نشي راتللی. ښي طرف ته یې کولی شي کانسټانټ راشي، مثلا زه لیکم چې ایکس مساوي کیږي د اتو سره، یا کولی شي ولیکم چې ایکس مساوي کیږي د وای پلس 8 سره، یو وریبل جمع یو ثابت، او یا هم تنها وریبل ولیکم. ښي طرف ته هم وریبل راتلی شي، هم د وریبل او د یو ثابت عدد مجموعه راتلی شي، او همدارنګه تنها ثابت عدد هم راتلی شي او تنها کانسټانټ هم راتلی شي. نو دا د ښي طرف هغه ده، هغه کانټینټس چې کوم راتلی شي، او چپ طرف ته د همیشه دپاره صرف او صرف وریبل باید اوسیږي، بل څه نشي راتللی. یعنې موږ نشو لیکلی چې ولیکو 9 مساوي کیږي په ایکس سره. د مساوي د اپریټر دا نشي کړلی چې په دې شکل سره کړن ترسره کړي، ځکه په دې ډول سره نه دی پېژندل شوی، په دې ډول سره نه دی معرفي شوی د ژبه کې. نو د مساوي د اپریټر یو خاصیت هم دا ده چې چپ طرف ته به د همیشه دپاره وریبل نیم، او ښي طرف ته یې کولی شي وریبل نیم اوسیږي، کانسټانټ اوسیږي، یا هم ثابت عدد اوسیږي. اوس راځو څه ډول د اساینمنټ اپریټر کړن ترسره کوي. موږ تاسو ډېر زیات استفاده کړی د اساینمنټ اپریټر، اما په څه شکل سره مې استفاده کړی ده، اساینمنټ اپریټر ډاټ سی په داسې شکل مې استفاده کړی چې موږ مخکې نه و معرفي کړی. صحیح ده، نن مو معرفي کو. نو بیا یې یو څه مثالونه کار کوو. stdio.h راځو مین فنکشن ته مو، او د هغې څخه وروسته سټارټینګ بریس او انډینګ بریس دي. ښه، نو لکه مثلا مثال لیکو انټیجر نمبر، د هغې څخه وروسته لیکو چې نمبر مساوي کیږي په چي سره، په 34 سره، او نمبر بیرته په سکرین باندې ښکاره کوو. پرسنټ ډي دې ځای کې لیکو چې نم. اوس که چیرې دا پروګرام سیو کړم او راشو موږ تاسو خپل پروګرام ران کړو د سی ام ډي له لارې سی ډي ډیسکټاپ، او د هغې څخه وروسته لاړ شو انلاین کلاس پریکټس ته، او د جي سی سی څخه په استفادې موږ تاسو خپل پروګرام ران کوو. نوم یې د اساینمنټ اپریټر، نو ماینس او یا here was a problem ماینس او لیکو، not ماینس 0 ماینس او د او په نوم سره آوټپوټ دی موږ تاسو د پروګرام دی. نو که چېرته صرف او لیکو موږ ته هماغه پروګرام رن کېږي. تاسو ګورئ 34 ښکاره شو، ځکه چې د اساینمنټ د اپریټر په مرسته باندې مو وکولی شو چې د نام وریبل ته یو قیمت اساین کو، یو ثابت قیمت ورته اساین کو.
د اساینمنت د اپریټر یو خاصیت هم دا د موږ تاسو مخکې وویل چې د خپل ښي طرف کانټینټس راخلي چپ طرف ته اساین کوي په چپ طرف کې د همیشه لپاره باید وریبل اوسیږي یعنی نشي کېدلی چې په چپ طرف کې د کوم وخت موږ تاسو کانسټنټ ولیکو یا د هم ثابت قیمت ولیکو او په ښي طرف کې کېدلی شي موږ تاسو کانسټنټ ولیکو کولای شو ثابت قیمت ولیکو کولای شو وریبل او د ثابت قیمتونو او د کانسټنټس یو مجموعه سره ولیکو ورته یعنی په ښي طرف باندې کوم ریسټریکشن نه ده لګېدلی اما په چپ طرف کې د همیشه لپاره باید وریبل نیم اوسیږي که چیرې موږ په دې شکل سره ولیکو راشو دلته چې نهایت یې مساوي کېږي په نم سره اتومات ستونزه منځته راځي چې موږ تاسو کله کمپایلیشن کوو تاسو ګورئ موږ ته د کمپایلیشن په ټایم کې حتی د آی ډي په واسطه باندې هم ایرر نیول کېږي expression must be modifiable I value صحیح ده یعنی expression چې دا modifiable I value باید اوسیږي یعنی دې طرف ته دا modify شوی نه ده دا modify شوی چې په ښي طرف کې دی د اساینمنت د اپریټر یو ثابت قیمت اوسیږي یعنی حتی زموږ تاسو د ایډیټر ویژوال سټوډیو کوډ هم د دې وړتیا لري چې دا ایرر د موږ سره ښکاره کړي یعنی دا یو ډیره زیاته واقع کېدونکې ایرر ده او په ایډیټر کې هم د دې لپاره یو پرډکشن اضافه شوی دی چې چیرې څوک دا په دې شکل سره پروګرام لیکنه کوي باید هغې ته یو پرډکشن اخیستل صحیح ده ښه اوس راځو پروګرام مو دې ځای پر راورسولو اوس که چېرته موږ تاسو مخکې لاړ شو د اساینمنت اپریټر لږ نور هم استفاده کوو مثلا ځینې وخت موږ تاسو داسې پروګرام جوړوو چې د دوه وریبلونو قیمتونه سواپ کړي مثلا وایم انټیجر نمبر 1 او نمبر 2 زه وایم چې دې قیمتونه زه د کیبورډ لارې اخلم انټر 2 ویلیوز او دغې څخه وروسته انټر 2 ویلیوز دغې څخه وروسته نوي لاین ته راځو او بیا لیکو چې مثلا سکنیف لري قیمتونه اخلو پرسنت دی او پرسنت دی او address of num1 او address of num2 دوه قیمتونه مو د کیبورډ له لارې ترلاسه کړل اوس بیرته هم دا دوه قیمتونه ښکاره کوو پرسنت دی او پرسنت دی دې ځای کې لیکو چې num1 equals percent d and num2 equals percent d په دې شکل سره اوس لیکو دې ځای کې چې num1 ځکه اول موږ num1 لیکلی بیا لیکو چې num2 ځکه چې num2 مو په دې ځای کې لیکلی اوس یې پروګرام سیو کوو او بیا ورځو تر څو یې کمپایلیشن ترسره کړو رن یې کړو انټر 2 ویلیو سلیش n مو هم صحیح نه دی لیکلی مثلا لیکو 90 او 34 num1 is 90 and num2 is 34 نو راځو لومړی خو مو دا سلیش n صحیح کوو او دغې څخه وروسته چې کله مو قیمتونه واخیستل اوس موږ څه کار کوو موږ غواړو چې د num1 قیمت باید په رانینګ ټایم کې num2 ته اساین شي د num2 قیمت باید num1 ته اساین شي دې ته پروګرامینګ څه ویل کېږي سواپینګ ټو ویلیوز د دوه قیمتونو سواپ کول د دوه وریبلونو سواپ کول صحیح ده د دوه وریبلونو سواپ کول یعنی د یو قیمت بل ته اساین کېدل د بل قیمت بل ته یعنی ایکسچینج کېدل د دواړو ترمنځ نو دې لپاره موږ بېلابېل طریقې لرو صحیح ده د سواپ لپاره لومړۍ طریقه څه ده لومړۍ طریقه دا ده چې زه یو بل وریبل جوړ کړم انټیجر مثلا ټیمپ نوم ورته ورکوم هر نوم تاسو ورته ورکولی شئ معمولا دا چې ټیمپرري وریبل منځته راوړو موقتي وریبل منځته راوړو موږ استفاده نه ورڅخه کوو نو ټیمپ نوم ورته ورکوو اوس څه کار کوم وایم چې په ټیمپ کې به لومړی خو رښتیا چې داسې کار وکړو که چېرته ووایي چې num1 مساوي کېږي په num2 سره ځکه زه غواړم سواپ وکړم او num2 مساوي کېږي په num1 سره نو ستاسو په نظر دا به قیمتونه سره سواپ شي یعنی د x قیمت د num1 قیمت به num2 ته اساین شي او num2 قیمت به num1 ته اساین شي که چیرې موږ تاسو ډېر دقیق ورته متوجه نه شو همداسې کار ترسره کېږي زموږ تاسو فکر باندې موږ وایو چې په دې طریقه باندې سواپینګ کېږي صحیح ده اما که دې نه وروسته موږ تاسو اوس دا قیمتونه ښکاره کړو نو موږ به یو متفاوت آوټپوټ وګورو یعنی زموږ چې کومه هیله ده په هغې شکل سره به موږ څه آوټپوټ ونه ګورو راځو پروګرام رن کوو GCC assignment operator -oo
اوس د او په نوم سره پروګرام رن کوو دوه قیمتونه ورکوو مثلا 10 او 10 تاسې ګورئ نمبر 1 10 ده او نمبر 2 10 ده اما دویم ځل لپاره چې موږ کله سواپینګ ترسره کړی ده نمبر 1 هم 10 ده او نمبر 2 هم 10 ده ولې په دې شکل سره کړنه ترسره شوله اوس راځو د دلیل باندې خبرې کوو صحیح ده ګورئ په دغه ځای کې په دې ځای پورې چې کله موږ دې ځای ته رسیږو د نمبر 1 قیمت مو څومره ده د نمبر 1 قیمت مو مثلا 10 ده صحیح ده او د نمبر 2 قیمت مثلا څومره و 10 ده اوس په دې ځای کې تاسو ګورئ وای نمبر 1 مساوي که په نمبر 2 سره ښه نو نمبر 1 قیمت مو څو شو نمبر 1 چې مساوي په نمبر 2 شي نمبر 1 قیمت 10 شو او نمبر 2 څو شو په دې ځای کې نمبر 2 مساوي شو په څو سره په 10 سره یعنی په دې ځای کې دواړه 10 شو اما په دې بل لاین کې موږ تاسو ته کوو موږ بیرته وایو چې نمبر 2 مساوي که په نمبر 1 سره یعنی نمبر 2 مساوي که په نمبر 1 نمبر 1 مو څو ده 10 ده بیرته نمبر 2 10 شو یعنی د دغه په خاطر باندې نمبر 1 او نمبر 2 دواړه 10 موږ ته ښکاره کیږي هغه قیمت چې نمبر 2 دغه په دواړه کې ځای په ځای کیږي نو ځکه سواپینګ ترسره نشو موږ چې څه غوښتل هغه ترسره نشو زموږ هدف دا و چې باید د نمبر 1 قیمت نمبر 2 ته اساین شي او د نمبر 2 قیمت نمبر 1 ته اساین شي هغه ترسره نشو اوس د هغې ترسره کولو لپاره موږ تاسو راځو څه کار ترسره کوو سواپینګ ترسره کوو د سواپینګ لپاره یو وریبل کوو لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه ټیمپ نوم یا کوم بل نوم سره ټیمپ ته څه کار کوو وایي چې ټیمپ ته به مساوي شي کوم قیمت نمبر 1 اوس نمبر 1 ټیمپ ته اساین شو مثلا څو ټیمپ د ټیمپ قیمت څو شو ټیمپ مساوي شو په څو سره په نمبر 1 یعنی په 10 سره صحیح ده چې د 10 او 10 قیمتونه موږ ورته ورکړي هر قیمت ورته ورکولای شو فرض کوو ټیمپ قیمت اوس نمبر 1 دی او نمبر 1 موږ سره څو ده 10 ده صحیح ده نو نمبر 1 مو مساوي ده په 10 سره او نمبر 2 مو هم مساوي ده په څو سره په 10 سره اوس تاسو ګورئ څه کار کوو وایو چې نمبر 1 مساوي که په چی سره په نمبر 2 سره صحیح ده اوس څه کار وشو اوس د نمبر 1 قیمت مو څو شو د نمبر 2 قیمت شي نمبر 2 قیمت څو ده 10 ده او د نمبر 2 قیمت خو هغه مخکینی څو ده 10 ده نمبر 2 قیمت هم 10 شو اما څه کوم ښه کار ترسره شو چې په ټیمپ کې موږ وکولای شو نمبر 1 مخکینی قیمت ځان سره وساتو د ټیمپ قیمت په دې ځای کې هم څو ده موږ ټیمپ تغییر کړی نه ده د ټیمپ قیمت په دې ځای کې هم هماغه لاس پاتې ده تر اوسه پورې اوس موږ څه کار کوو موږ غواړو چې د وبخښئ د نمبر 2 د نمبر 1 مساوي په نمبر 2 سره موږ غواړو چې د دې څخه وروسته څه کار وکړو د نمبر 2 په قیمت کې تغییر راولو غواړو چې نمبر 2 د نمبر 1 قیمت اساین کړو ځکه نمبر 1 ته د نمبر 2 قیمت اساین کړو نمبر 1 قیمت 10 شو اما نمبر 2 تر اوسه پورې هماغه 10 پاتې ده نو که چېرته ولیکو چې نمبر 2 مساوي کېږي په نمبر 1 سره نو بیرته 10 ورته اساین کېږي نمبر 2 ته قیمت کې تغییر نه راځي موږ څه کار کوو موږ وایو چې نمبر 2 مساوي کېږي په ټیمپ سره ټیمپ قیمت څو ده ټیمپ قیمت 10 ده موږ همدا غواړو که نه چې د نمبر 1 مخکینی قیمت باید ټیمپ ته اساین شي باید دغه مخکینی قیمت موږ تاسو په نمبر 2 کې اساین کړو نمبر 1 مخکینی قیمت چې په ټیمپ کې ستور شوی ده هغه باید نمبر 2 ته اساین شي یعنی 10 باید نمبر 2 ته اساین شي نو په دې شکل سره په دې حالت کې د نمبر 2 قیمت څو شي 10 بشي ځکه ټیمپ قیمت 10 ده صحیح ده او د نمبر 1 قیمت مو څو پاتې ده هغه هماغه 10 پاتې ده او د ټیمپ قیمت څو ده ټیمپ قیمت نور موږ ته اړین هم نه ده 10 ده اوس نمبر 2 څو شو 10 شو او نمبر 2 دلته څو 10 شو نمبر 1 څو شو 10 شو نمبر 1 دلته څو 10 شو یعنی موږ وکولای شو چې سواپینګ په دې طریقې سره ترسره کړو دوه قیمتونه سره سواپ کړو اوس راځو دا سټور کوو او سیو کوو کمپایلیشن ترسره کوو پروګرام رن کوو دوه قیمتونه مثلا 100 او 300 ګورئ په لومړي حالت کې نمبر 1 100 ده او نمبر 2 څو ده 300 ده وروسته له سواپینګ څخه دغه سواپینګ څخه چې موږ تاسو سواپینګ ترسره کړو موږ قیمتونه ښکاره کړي نه دي صحیح ده اما هغه مخکینی قیمتونه پاتې دي تاسو ګورئ مخکې تغییر رانغلل دلته دواړه 300 دي صحیح ده ځکه دغه لاین صرف اکزیکیوټ شوی ده څه شو دغه صحیح ده دا شوی دغه څخه وروسته دا میسج ښکاره شوی ده کله چې موږ د سواپینګ ترسره کوو دلته باید یو بل میسج هم ښکاره کړو صحیح ده د دې څخه مخکې یو میسج ښکاره کړو کله چې د سواپینګ ترسره کیږي ولیکو swapping first method صحیح ده
صحیح ده swapping first method دا هغه موږ ته ښکاره شي نو دغه څخه وروسته سلاش n نوی لاین ته راشو او دلته هم چې کله دغه ښکاره کېږي یعنې غلط سواپینګ شي موږ په نظر صحیح و اما هغه صحیح سواپینګ نه ده ځکه که هغه دلیل مو هم وویلو مخکې نو راځو ستونزه په کوم ځای کې ده what's wrong printf and yeah nothing دلته یو سیمیکالن پاتې ده اوس راځو پروګرام مو کمپایل کوو پروګرام مو کمپایل شو ښه د دې لپاره چې دغه مخکینی آوټپوټ تاسو ټول هغه کوئ cls به ولیکئ cls clear screen اوس به کمپایلیشن بیا وکړو پروګرام کمپایل شو اوس په پروګرام رن کو دوه قیمتونه مثلا سل یا 102 او 304 مثلا لومړي حالت کې څو دي قیمتونه 102 304 دویم حالت کې 304 304 ځکه غلط سواپینګ و چې موږ تاسو ویل چې نمبر 1 مساوي نمبر 2 نمبر 2 مساوي نمبر 1 چې دا غلط سواپینګ ده صحیح سواپینګ نه ده او چې صحیح سواپینګ مو وکولو نمبر 1 304 شو یعنی نمبر 2 قیمت ورته راغلو او نمبر 2 304 شو ولی نمبر 2 304 شو باید نمبر 2 304 نشي نمبر 1 مساوي په دې سره او ښه ټیمپ مساوي کوي په نمبر 1 سره نمبر 1 مساوي کوي په نمبر 2 سره او نمبر 2 مساوي کوي په ټیمپ سره دا خو بیخي صحیح ده ستونزه نشته پکې ښه ستونزه په کوم ځای کې ده مخکې په دغه ځای کې موږ تاسو نمبر 1 او د نمبر 2 قیمتونه پرېښي دي صحیح ده غلط مسواب کړي دي نو دې قیمتونه څنګه شو سره سواب شو سره غلط شولو نو په دې ځای کې هم غلط قیمتونه استفاده کوو موږ په هغه باندې پوه شوې نو دې خاطره دا لاین باید موږ تاسو له منځه ویشو ځکه دلته غلط سواپینګ کې او په دې ځای کې هم هغه سواپینګ پاتې کېږي نو چې کله دغه لرې کړو غلط سواپینګ راځو اوس به تاسو وګورئ چې ستونزه به حل شوي قیمتونه ورکوو مثلا 1000 او 2000 تاسو ګورئ 1000 او 2000 دي په دې ځای کې نمبر 1 مساوي شوی 2000 سره نمبر 2 مساوي شوی په 1000 سره یعنی سواپینګ صحیح تر سره شو مخکې ځکه صحیح سواپینګ نه تر سره کېدو چې په دغه ځای کې د مو سره قیمتونه غلط سواپ کېدل او یو ځل چې غلط سواپ شي اخو میموري لوکیشن دغه کې نور تغییر راغی وریبل د تغییر شو نشي کېدای دلته بیرته هغه صحیح حالت ته تبدیل شي په خپل سر باندې په اتومات ډول سره نو په دې شکل سره موږ کولای شو چې سواپینګ تر سره کو دا سواپینګ لومړی میتود و صحیح ده دا میتود چې کوم تاسو ولیدل د سواپینګ اول میتود اوله طریقه یې و کولای شو د سواپینګ په نور میتودونو باندې هم کار وکړو راځو دا څنګه کوو سواپ هغه وبخښئ کمنټ کوئ اوس راځو قیمتونه مو ترلاسه کړي دي غواړو چې په بل میتود سره په بله طریقه سره سواپ کو لیکو نه غواړو چې دریم وریبل منځته راشي صحیح ده نمبر 1 او نمبر 2 غواړو چې سواپ کو ښه کوم دغه برخه زه لرې کوم قیمتونه مو ترلاسه کړل او په سکرین باندې مو هماغه اصلي قیمتونه ښکاره کړل اوس غواړو چې سواپ یې کړو څه لیکو نمبر 1 مساوي کېږي په نمبر 1 جمع نمبر 2 دې نه څه جوړیږي ګورئ نمبر 1 مساوي کېږي په نمبر 1 جمع نمبر 2 سره it means چې نمبر 1 مساوي کېږي په شي سره مثلا که چېرته دا قیمتونه ورته ورکړو صحیح ده هر قیمت ورته ورکولی شو موږ صرف اوس یو قیمت از اگزامپل اخلو ترڅو ټیسټینګ ورباندې وکړو مثلا زه وایم نمبر 1 مساوي کېږي په 10 سره او نمبر 2 مساوي کېږي په څو سره په 10 سره د 10 او 10 قیمتونه ورکوو اوس وایم نمبر 1 مساوي کېږي په نمبر 1 جمع نمبر 2 یعنی 10 جمع 10 یعنی 10 نمبر 1 قیمت مو 10 شو صحیح ده او نمبر 2 څو ده نمبر 2 هماغه خپل حال سره پاتې ده څو ده نمبر 2 نمبر 2 مساوي ده په هماغه 10 سره یعنی نمبر 2 قیمت 10 ده تر اوسه پورې اما نمبر 1 قیمت کې تغییر راغلو خو 10 شو زه نه غواړم چې 10 شي زه غواړم چې نمبر 1 باید 10 شي او نمبر 2 باید 10 شي یعنی سواپینګ باید تر سره شي بیا لیکم چې نمبر 2 مساوي کېږي په چی سره په نمبر 1 ماینس نمبر 2 په دې حالت تغییر راځي ګوره نمبر 2 به څو شي نمبر 2 مساوي شي په نمبر 1 منفي نمبر 2 فکر مو وي دا هغه نمبر 1 ده په نمبر 1 کې اوس تغییر راغلی مخکینی نمبر 1 نه ده نمبر 1 قیمت اوس 10 ده یعنی 10 منفي 10 نمبر 2 به څو شي 10 به شي صحیح ده نمبر 2 به 10 شي ځکه 10 منفي 10 چې څو کېږي چې یعنی 10 کېږي یعنی نمبر 2 قیمت څو شو 10 شو صحیح ده اما نمبر 1 څو ته تر اوسه پورې
نمبر 1 هماغه مخکینی قیمت پاتې یعنی 10 پاتې ده هغه قیمتونه باندې موږ کار نه لرو اخرینی قیمت موږ په کار ده یعنی نمبر 1 تر اوسه پورې 10 ده اوس څه کار کوو غواړو نمبر 1 قیمت هم تغییر کو نو لیکو چې نمبر 1 مساوي کیږي په نمبر 1 منفي نمبر 2 صحیح ده اوس ګوره نمبر 1 به مساوي په څه سره په نمبر 1 منفي نمبر 2 نمبر 1 څو ده دا غره قیمتي څو ده 10 ده 10 منفي نمبر 2 یعنی نمبر 2 اوسنۍ قیمت څو ده ورستنۍ قیمت د نمبر 2 چې دغه څو ده لاس ده نمبر 10 منفي لاس مساوي به شي په څو سره په 0 سره نو نمبر 2 قیمت څو شو په دې ځای کې وای د نمبر 1 قیمت نمبر 1 قیمت مساوي شو په 0 سره اوس صحیح ده نمبر 1 اخري قیمت څو ده 0 ده او د نمبر 2 اخري قیمت څو ده لاس ده صحیح شو نو سواپینګ تر سره شو یعنی د نمبر 2 قیمت لاس شو او د نمبر 1 قیمت 0 شو په دې شکل سره موږ کولای شو سواپینګ تر سره کو اوس موږ صرف په یو قیمتونو باندې ټیسټینګ وکولو چې هر ډول قیمت اوس ورته ورکو چې په اخر کې ښکارا کو چې نمبر 1 مساوي کیږي په پرسنټ سره and نمبر 2 مساوي کیږي په پرسنټ سره ولیکو چې نمبر 1 او بیا ولیکو چې نمبر 2 دلته یو میسج هم ورته ښکارا کو ولیکو چې swapping second style صحیح په دې شکل سره میسج هم ورته ښکارا کو او دغه څخه وروسته پروګرام مو کمپایل کو او ران یې کو تاسو به وګورئ چې مثلا چې د قیمتونو ورته ورکو په دې شکل سره چې لاس او شل نو تاسو ګورئ شل او لاس یې ترنه جوړ کړئ یعنی سواپینګ په صحیح شکل سره تر سره شو هر ډول قیمتونه چې ورته ورکو مثلا بیا پروګرام رن کوو څو قیمتونه ورته ورکو شپږ 50 او 45 لومړی قیمتونه شپږ 545 دي په اخر کې 45 او شپږ 40 ورڅخه شپږ 50 ورڅخه جوړ شوي دي یعنی سواپینګ په هر ډول ویلیوز باندې تر سره کولای شي دا د سواپینګ دویمه طریقه سواپینګ ډیر زیات طریقې لري تاسو کې ته مثلا وګورئ په خپل شاید کومه نوې طریقه ورته پیدا کړئ یو نوې لاجیک استفاده کړئ چې شاید په دې شکل سره هم سواپینګ تر سره شي کولای شو یو بل طریقه هم سواپینګ وکړو چې هغه په دې شکل سره چې ولیکو چې نمبر 1 مساوي کیږي په یعنی دا بیا ټول نه بهترین طریقه هم ده ځکه په یو لاین کې ده په یو لاین کې سواپینګ یو سخت ده دا ډېر آسان نشي کولای نو راځو په دې شکل سره کوو چې نمبر 1 مساوي کیږي په نمبر 1 جمع نمبر 2 صحیح ده ماینس یا دنه منفي کوو نمبر 2 مساوي نمبر 1 په دې شکل سره هم کولای شو چې سواپینګ تر سره کو صرف په یو لاین کې که چیرته مثلا قیمتونه یې وګورو وایي چې نمبر 1 مساوي په 40 سره او نمبر 2 مساوي په 50 سره زه غواړم چې دوی د قیمتونو ترمنځ سواپینګ وشي باید 50 لاړ شي نمبر 1 ته او 40 لاړ شي نمبر 2 ته او هغه هم په یو لاین کې دا یو ستونزمن کار ده هم په دغه لاجیک سره کوي ول داس کیږي په دې حالت کې نمبر 1 مساوي کیږي په شي سره په نمبر 1 جمع نمبر 2 40 جمع 50 90 منفي شي ترنه منفي کوي منفي نمبر 2 مساوي نمبر 1 صحیح ده منفي نمبر 2 مساوي نمبر 1 یعنی لومړی نمبر 2 ته نمبر 1 اساین کوي نمبر 2 ته چې کله نمبر 1 اساین شو نو نمبر 2 قیمت اتومات څو شو نمبر 2 قیمت په اتومات په ځای کې څو شي مساوي بشي په نمبر 1 یعنی په 40 سره دغه څخه وروسته به نمبر 1 ورته اساین شي نمبر 1 چې ورته اساین شي څو بشي 40 بشي نو دلته راشي 40 به دې څخه منفي کړي یعنی وی څخه 40 منفي شي څو بشي 50 بشي د ځکه په اخري قیمت 50 شي یعنی د نمبر 1 قیمت دلته څو شي 50 شي او نمبر 2 په دغه ځای کې په دغه لاین سره 40 کړلو اتومات یعنی نمبر 2 قیمت مو 40 کړلو نو په دې شکل سره مو سواپینګ وکولو چې ته قیمتونه ښکارا کړو ولیکو چې سواپینګ third style یا third method کولای شو تاسو ورته ولیکئ سټایل لیکئ میتود لیکئ او دغه څخه وروسته قیمتونه ښکارا کړو په دې شکل سره چې نمبر 1 مساوي کی پرسنټ سره او نمبر 2 هم مساوي کیږي په پرسنټ سره او ولیکو چې نمبر 1 بخنه سره نمبر 1 او بیا ولیکو چې نمبر 2 نو پروګرام وسیو کو راځو کلیر سکرین کو
او کمپایلیشن تر سره کو اوس قیمتونه ورته ورکو 100 او مثلا 40. تاسو ګورئ 40 او 100 ورڅخه جوړ کړو. دا دریم سټایل سواپینګ و. نو دا ټول موږ سواپینګ وکولو او په سواپینګ کې مو هدف دا و چې څه ډول کولی شو د اساینمنټ له اپریټر څخه زیات استفاده وکړو. صحیح ده. په ټولو ځایونو کې موږ تاسو اکثرا اساینمنټ اپریټر استفاده کولو په سواپینګ کې. نو دا و د اساینمنټ اپریټر او په سی لنګویج کې سواپینګ چې په دې سره هم د اپریټرز چپټر ختم شو او راتلونکی درس مو د انسټرکشن پاتې برخې وي. نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ.